بسم الله الرحمن الرحیم. نن 9 د روژې ده. زه د میربچه کوټ په سیمه کې شمالي کې دلته یم او دلته تقریبا زمونږ د قندوز کورنۍ ډېرې مهاجر شوي دي. یو څه تقریبا 40 هغه کورنۍ مې نیولي دي او څه نور د میربچه کوټ زمونږ پخواني مجاهدین دي. د محترم عبدالله صاحب چې دلته داسې ولاړ دی او نور غریبې مسافرې کورنۍ نیولې دي. د هغوی دپاره هم د خوراکي مواد واخیستل، توزیع کوو یې. محترم کاکړ صاحب تاسې چې $1,500 موږ ته رالیږلي وو، تقریبا 1,14,000 افغانۍ کېدلې. دا د محترم علي صاحب عبدالحکیم توتاخیل او محترم میرویس رسولي صاحب نو دغه پیسې نن سهار موږ یو څه راورسېدل. خیر موږ مواد واخیستل، کېدای شي هغه باقي پیسې څو ورځې بعد ترلاسه کړو. دا هم نن توزیع کړو ځکه چې ممکن سبا ته اختر شي. الله د صدقات په خپل دربار کې قبول کړي.